السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا. عربي زده کړه په 500 کې نن زموږ دریم درس دی. اول برخه کې محادثه، خبرې اترې یا محاوره کوو. ملابسي پیلو. بسم الله. ملابسي زما جامې، ملابسي زما جامې. هاشمي وای سلام، هاشمي وای مرحبا، په خیر سلام، په خیر سلام. عامل المتجر دکاندار یا د پلورنځي کارمن ورته وایي. عامل المتجر دکاندار یا د پلورنځي کارمن ته ویل کی عامل المتجر. سلام، مرحبا، سلام یعنی په خیر. ایمکنونی مساعدتک، ایمکنونی مساعدتک معنا آیا زه ته کولی شم تاسو سره مرسته وکړم، تا سره مرسته وکړم. آیا کولی شم تا سره مرسته وکړم. ایمکنونی مساعدتک، آیا زه کولی شم تاسو سره مرسته وکړم. هاشمي ورته وایي نعم تفضل، نعم تفضل، هو مهرباني وکړه. نعم تفضل، هو مهرباني وکړه. اريد سترة، اريد سترة او جاکیت. اريد جاکیت یا سترة دواړه یو خبره ده، یو معنا کوي. سترة جاکټ ته ویل کیږي او جاکیت اوس عربانم جاکیت وایي، جاکیت هم انګلیسي لفظ ده، هغه اکثره جاکیت وایي. اريد سترة یا جاکیت، اريد جاکیت، زه یو جاکټ غواړم، بنین غواړم. عامل المتجر د پلورنځي کارمن ورته وایي ما هو اللون الذي تريده، ما هو اللون الذي تريده، ته کوم رنګ غواړې، ته کوم رنګ جاکټ غواړې. ما هو اللون الذي تريده. هاشمي ورته وایي ازرق، ازرق من فضلك، ازرق من فضلك، نیلی رنګ مهرباني سره، نیلی رنګ غواړم مهرباني سره. عامل المتجر د پلورنځي کارمن ورته بیا وایي ماذا عن هذا، ماذا عن هذا، دا څنګه دی. ماذا عن هذا، دا څنګه دی. یعنی ته خو نیلی غواړې خو دغه رنګ وګوره چې دغه څنګه دی. عربي کې موږ داسې وایو هغه خو صحیح ده، هغه خو غواړې. بیا ورته دکانداران اکثره پوهېږي ورته وایي چې دا څنګه دی. ماذا عن هذا، عربي کې داسې وایي ماذا عن هذا، دغه رنګ څنګه دی. هاشمي بیا ورته وایي هل يمكنني تجربته، هل يمكنني تجربته، آیا زه کولی شم چې دا تجربه کړم، آیا کولی شم تجربه یې کړم، یا آیا زه یې تجربه کولی شم، یعنی آیا کتلی شم، وای چوم، وی ګورم، آیا امکان لري. هل يمكنني تجربته. عامل المتجر د پلورنځي کارمن ورته وایي نعم هو بالطبع حتمي، یعنی حتما په طبع سره. نعم بالطبع، هو حتما کولی شي تجربه یې کړئ، کولی شي وای چې وی ګوري څنګه دی څنګه نه دی. عامل المتجر د پلورنځي کارمن یا دکاندار ته وایي. بیا د عامل المتجر ورته وایي هل هذا جيد، آیا دا سم دی. هل هذا جيد، آیا دا سم دی. باندې نه ورکړو بیا به ته ورته وایي هل هذا جيد، آیا دا تا کې مناسب دی، یعنی انا مناسب دی تا سره، غټ واړه کې خو بنئ داسې وایو هل هذا جيد، آیا دا سم دی. هاشمي جواب کوي نعم هو سوف آخذه، نعم هو سوف آخذه، زبې واخلم، زبې واخلم. سوف آینده کې یعنی اخلم، یو 15 دقیقې پس، یو 10 دقیقې پس، یعنی دې خبرو نه وروسته ټول مستقبل کې راځي. نعم هو سوف آخذه، زبې واخلم. هاشمي ورته وایي کم سعره، کم سعره، لګښت یا قیمت یې څو دی، لګښت یا قیمت یې څو دی. سعره لګښت، د هغه لګښت یا قیمت. کم سعره، کم معنا څو، څومره. کم سعره لګښت یې څومره دی. عامل المتجر د پلورنځي کارمن ورته وایي 20 دولارا، 20 دولارا، $10 دی، $10 دی. 20 معنا شل، 20 شل، دولارا معنا ډالر. کم سعره معنا لګښت یا قیمت یې څو دی، 20 دولار. هاشمي ورته وایي تفضل، تفضل، هذا هو المال، هذا هو المال، دا ستا مال دی واخله. تفضل هذا هو المال، دا ستا مال دی. شکرا لك، ډیر له تا څخه مننه، شکرا لك، ستا څخه مننه. بیا ورته عامل المتجر ورته وایي الى اللقاء، د لیدو په هیله، الى اللقاء، د لیدو په هیله. الى اللقاء چې کله د محاورې اخر وخت کې مونږ ورته وایي د لیدو په هیله، څنګه چې پښتو کې وایو دغسې عربان هم وایي الى اللقاء، د لیدو په هیله. انګلیش کې وایي see you، see you or catch you later، دغسې معنا ورکوي. نو دای موږ محاوره برخه وه.
الوداع خدای پامان. الوداع معنا خدای پامان. دا موږ محاوره وه. اوس کلمې شروع کوو چې کلمې کې لغاتونه دي ورسره معناګانې او مثالونه دي. هغه وایو چې هلته شی دي چې نشته ده. ښه، امر یا شأن معنا امر، معنا امر، شأن معنا مسأله، امر شأن امر مسأله. مثال: نعم إنه أمر شخصي بالكامل. نحو: نعم إنه أمر شخصي بالكامل. هو هغه په بشپړه توګه شخصي مسله ده. یو شخصي کاری ته ورته وایي چې هغه یعنی موږ شخصي کار دی. ان هغه یو شخصي کار دی. انه امر شخصي بالكامل. هو هغه بشپړه توګه شخصي کار دی. بل ترادو: يؤثر في او يؤثر على. اغیزه کوي یا اغیزه کوي پر. يؤثر في أو يؤثر على. معنى مثال: هذا يؤثر على الكثير من الناس. هذا يؤثر على الكثير من الناس. دا ډیری خلک اغیزمن کوي یا دا په ډیرو خلکو تاثیر کوي. هذا يؤثر دا تاثیر کوي على الكثير په ډیر و من الناس د خلکو څخه، یعنی دا په ډیرو خلکو اغیزه یا تاثیر کوي. بل خائف معنا ډاریدل. خائف ډاریدونکی. خائف ډاریدونکی. ډاریدل ته نه وایي، يخاف هغه ته ډاریدل ته وایي. لم يبدو خائفا على الإطلاق. لم يبدو خائف على الإطلاق. هغه هیڅ ډارن نه ښکاري. هغه هیڅ ډارن نه ښکاري. بل مثال: بعد ورسته. بعد الإفطار طلب الهاشمي سيارة أجرة. بعد الإفطار طلب الهاشمي سيارة أجرة. ورسته د سهار د چي څخه هاشمي ټکسي راوغوښتله. آخری مثال پتا. ها، ضد یا مقابل برعکس مخالف. ضد مقابل برعکس مخالف. من الصعب اللعب ضد هذه الفرق. من الصعب اللعب ضد هذه الفرق. و د دې ټیمونو په وړاندې لوبه کول سخت دي. د دې ټیمونو په وړاندې من الصعب سخت دي، اللعب لوبه کول ضد هذه الفرق په مقابل د دغه ټیمونو. فرق د جمع د ټیمونو ده. عمر 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 یا سن عمر ته ویل کی. عمر. فی ای سن تزوجت. په کوم عمر کې په څو کلنۍ کې تا واده وکړ. فی ای سن تزوجت. منذ. بل مثال: منذ لهغه وخته. منذ لهغه وخته. بالطبع كان هذا منذ بعض الوقت. بالطبع كان هذا منذ بعض الوقت. البته دا ثموده مخکیو. البته دا ثموده مخکیو. بالطبع هذا منذ بعض الوقت. موافق معنى ثمده. أنا أتفق معك ذات أثر موافق ما. هواء معنى هواء. يمكنك سماع الهواء في الغرفة. يمكنك سماع الغرفة. سماع الهواء في الغرفة. کولای شي په خونه کې د هوا आवाज ووري. کولای شي په خونه کې د هوا आवाज ووري. دایمن کلمې لغاتونه ول. اوس راځو ګرامر برخه کې چې ګرامر برخه کې موږ چې وایو او چې نه وایو. دې کې موږ وایو فعل ماضي. ماضي معنا تیره زمانه. تیره زمانه کې چې کوم کارونه کیږي هغه ته فعل الماضي وایي. ماضي تیره زمانه، فعل کار ته ویل کیږي. تیره زمانه کې چې کوم کارونه شوي هغه ته ټول ته څه وایي؟ ماضي. ښه، د فعل قسمونه وایو. د فعل قسمونه وایو. اول وایو فعل الماضي چې فعل الماضي څه ته ویل کیږي. اول مثالونه وایو وروسته بیا تعریف. دا ټول د نحو الواضح نه ده، تعریفونه او مثالونه اخیستل شوي. فعل الماضي تیر شوی زمانی فعل. جرى الكلب. جرى الكلب. اول جرى الكلب سپی وزغاستی. سپی یا منډه وکړي. دویم وقف الرجل سړی ودرید. وقف الرجل سړی ودرید. دریم ضاع الكتاب. ضاع الكتاب کتاب یې ورک کړ. کتاب ورک شو یا کتاب یې ورک کړ. څلورم دقت الساعه. دقت الساعه ساعت کړنګای وکړ، یعنی هغه आवाज وکړ. دقت الساعه ساعت وټ اوخذ، یعنی ټنګ ټنګ چې आवाज کوي. بل جاءت البنت جلی انجونی راغله. جلی راغله. شپږم باضت الدجاجه. باضت الدجاجه چرګي اگئی وکړه. چرګي اگئی وکړه. خاطر مثال ته اوس ګورو. منګ اول کې مو ویلي سپی منډه وکړه یا وزغاستی. وکړه دا چې شو تیر زمانه شو. وکړه خو یو 15 دقیقې مخکې 10 دقیقې مخکې یو ساعت مخکې دا چې شو تیر زمانه شو. پوه شئ. دویم کې مو وقف الرجل سړی ودرید. سړی ودرید.
د تاته وایم هلته لاړم سړی ودرېد، نو دا څه شو؟ ودرېد. ټول ماضي مثالونه ول. اوس قاعده وایو، تعریف وایو. الفعل الماضي هو كل فعل يدل على حصول أمل في زمن الماضي. فعل ماضي كما ده الفعل الماضي، تیر شوی زمانی فعل هغه ده. هو كل فعل هر هغه فعل يدل چې دلالت وکړي على حصول عمل په واقع کېدو د یو کار في زمن الماضي په کومه زمانه کې؟ په تیره زمانه کې. لاندې مثال کې پښتو کې وایي فعل ماضي هر داسې فعل دی چې په تیره زمانه کې د څه کار حاصلېدل بیان کړي، چې 15 دقیقې مخکې یا 10 دقیقې مخکې یا یو ساعت یا پرون یا یو هفته 2 هفتې یو کال 10 کاله مخکې چې کوم کار وشو، هغه چې کوم زمانه کې راځي هغه ماضي کې راځي. چې یو کار تر سره شوی چې ویلي على يدل چې دا دلالت کوي على حصول عمل په حاصلېدلو په کېدلو د یو کار فی زمن الماضي په تیره زمانه کې. ښه تمرین ته راځو. کورنۍ دندم پکې ده. د راتلونکو اسمونو مخته یا وروسته فعل ماضي کې خېدو فعل ماضي کېدی چې ورسره مناسب وي. ښه یا مخکې یا وروسته یو دوه زه وایم او نور دی تاسو کورنۍ دنده ده. کوم کې چې مشکل لرئ کومنټ وکړئ، زه به یې درته ولیکم. اول الغصن الزجاج القلم دا هغه دي ټول تیر شوي دي. مخکې درسونه وګورئ، دا دریم درس اول دویم درس وګورئ، بیا ټول کوم درسونه چې تیر شوي دا پوهیږئ. الغصن الزجاج شیشه، القلم الشمس المار القطار ریل ګاډی البحر بحر الثمر میوه المصباح رڼا ګروپ مصباح. ښه اوس اول وایي مال شو غصن. مال الغصن دا معنا په تاسو باندې چې مال الغصن څه معنا ورکوي. او دا نور مثالونه ویډیو دوباره وګورئ، به څه مشکلي ما ته کومنټ وکړئ. جزاکم الله خیر. دا موږ دریم درس پایو. که څه پوښتنه سوال انتقاد وي هیله کوم کومنټ کې ولیکئ، او تاسو نه هیله کوم چې دا ویډیو دوستانو سره شیر کړئ. که څوک یې واتس اپ یا ټلګرام کې ګوري هیله کوم چې ټلګرام کې نور دوستانو ته فارورډ کړئ چې ترڅو ډیر مینوال پیدا شي د عربي ژبې خدمت وکړو. تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.